دا ایمان کامل زیادت و نقصان قبلی. حضرت ام المؤمنین وی چې نبی علیہ السلام هغه اکمل د مؤمنینو د ایمان په لحاظ چې هغه ډیر کامل ایمان هغه څوک دی چې اخلاق نیک اخلاقی مخکې موږ تاسو تعبیر کړی و چې څه ته ویل کېږي د الله سره داسې ژوند کړم چې الله پر راضي کېږي د مخلوق سره داسې ژوند کړم چې الله پر راضي کېږي. حسن الخلق مع الخالق و مع الخلق د خدای پاک سره داسې چلن چې الله پر راضي کېږي چې اطاعت کې نیک اخلاق یې چې مخالفت کې بد اخلاق. اوس وګورئ دا د موږ تاسو په پښتو تعبیرم چې څوک د مور پلار منی وای دا نیک اخلاق ده چې نه منی وای بد اخلاق ده. نو د الله سره نیک اخلاقی د بندگانو سره نیک اخلاقی بیا په بندگانو کې خپل کورونه خصوصي حق لري هغه چې هغه ډیر مهربانه مشفق په خپل اهل باندې دغه انسان ایمان ډیر کامل. دا بل روایت کې نبی علیہ السلام یو ورځ خزو ته نصیحت کوي او خزو ته یې خزو صدقې ډیره کوي تاسو ما ولې اکثره د جهنم ولای یو خزو ورته ویل ولې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام ورته ویل چې تاسو د میړه ناشکری ډیره کوي. بیا ورته نبی علیہ السلام معنی دلی ناقص العقل و الدین چې هغه د غالب شي په چا باندې په ډیرو ویښیارو خلکو باندې تر تاسو خځې یو طرف ته ناقص العقل دي بل ناقص الدین دي خو بل طرف ته د شیطان لکۍ ده غټ بزرگان خطا کی غټ علما خطا کی غټ ویښیاران خطا کی یا په زنا او په هغه چې لګی کېږي خدای ځان ورته د هدیسي کې په لګی کې په خفګانو چې د کور د پلار سره زوی وي ښه مؤدب وي ښه نیک اخلاق وي ښه ژوند کی تر هغه وخته پورې چې کله واده ورته وکړو څو ورځې بعد بیا د پلار او د مور د دغه خفګانو نه ولې دغه ښځې په خوا کې ورچخېږي چې څه وروي بس د پلار سره مرور کې د مور سره مرور کې د ورور سره مرور کې د هیڅ لحاظ بیان کې دغه یو معبود بیا پیژنې چې دغه خپل ښځه ده بیا د هیڅ پروا نه. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دی وی پښتنه وکړ چې موږ ولې عقل کم ده ولې دین کم ده. نبی علیہ السلام ورته ویل عقل مو په دې کم ده چې خدای پاک دوه ښځې دی وسړي په سر کړی دی په شاهدی کې دی وی شاهدی نه ده دوه خو معلومي کې عقل کمزور ده خبرې ویریږي او د دې نقصان ده د ارم یاش کې دی ته څو ورځې حیض ورځي لمز نه کوي روزه نشي نیوای نو خو نقصان د دین ده. دا بل روایت کې حضرت نبی علیہ السلام یې چې ایمان څو اویا شعبې د شاخه ده کمه ده چې د لارې نه د ضرر شی لري کې تیګه د پلیار کې پراته د ازغي پراته دی خوشایي پراته دی ګندګي چې مسلمانانو ته ضرر د تر لري کې دام د ایمان یو جز ده او لو لا اله الا الله د غفورتنه مقام کلمه طیبه د لا اله الا الله. اوس دا ایمان رتبه لري ځکه خلکو ته په جنت کې دغه رتبه موجود دي چاته خدای په غټ مقام په جنت کې چورکی چاته کم دغه ایمان دی وجه چې چا څومره ایمان کامل وي